علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ ستاسو وړاندې ایګ برجي جوړو. نو ایګ برجي تیارولو دپاره چې کوم شیزونه موږ له پکار دي هغه به موږ تاسو ته وښیو. دلته موږ 4 اګۍ راخیستې دي، یو درمیانه سایز ټماټر، یو نیم پیاز، شین او سور مرچ کټ کړی، شنه دنیا کټ کړی. مسالو کې به موږ مالګه او دنیې پاوډر استعمالو، ثابته زیره، کورکمن پاوډر، سره مرچ پاوډر او تیل. یو لوښي کې به موږ دلته تیل والو. تیل به لږ زیات اخلي. اوس به موږ تیلو کې زیره واچو، تقریبا نیمه وړه کشغې برابر. اوس به موږ دې کې پیاز واچو. چې پیاز لږ رنګ دغه شي، ټرانسپیرنټ شي، بیا به دې کې موږ شنه مرچکي واچو. یو ټماټر به اوس دې کې واچو. نو اوس به موږ دې کې دا مسالې واچو، لکه مالګه، دنیا پاوډر، کورکمن پاوډر، سور مرچ پاوډر. نو اوس به موږ دې کې لږې اوبه واچو چې زموږ دا مساله پخه شي او ټماټر چې کوم دی هغه هم لږ دغه شي پاخه شي، نرم شي. نو ګرانو کتونکو، اوس روژې میاشت را روانه ده، نو پېشمني کې تاسو دغه شان ایګ برجي ځان له تیارولی شئ. دا ډېره په اسانه تیارېږي او ذایقه یې ډېره زیاته مزداره وي. دې کې تاسو الوګان هم اچولی شئ، ګوبي هم اچولی شئ، خو شرط دا دی چې هغه تاسو تیله نه پخه کړي وي، ځکه چې هغه لږ سخت وي، ټایم اخلي. نو چې اوس موږ دې کې اچو نو انسټنټلی نه پخېږي. نو په دې وجه لږ تیله نه چې پاخه وي نو هغه پکې استعمالولی شي. نو موږ دې کې تقریبا 2-3 کشغې برابر اوبه هم واچولې. اوس به موږ دې کې کټ کړې دنیا واچو. تازه دنیا دې کې ډېره زیاته مزه کوي. نو اوس به موږ دې کې 4 ماتې کړې اګۍ واچو. نو دا به اوس لږ ساعت لږ موږ پرېږدو. نو 100 سیکنډه پورې به دې باندې موږ داسې سر کېږدو. نو اوس به موږ داسې دغه کړو چمچې سره، بیا به لږ داسې پرېږدو. نو بس دا دومره ساعت لا پوخ کې چې دې کې دننه چې کومې اوبه وي چې هغه ختمې شي. نو زموږ ډېره مزېداره ایګ برجي تیاره ده. که ویډیو ستاسو خوښېږي نو دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.